बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। پرون مونږه د خپل کورس په اړه باندې خبرې کړې وې. زمونږه پروګرام ویب پیج ډیولپمنټ و. د دې نوم په اړه باندې مونږ خبرې کړې وې چې د دې نوم څه معنا ده، ویب څه معنا، پیج څه معنا، ډیولپمنټ څه معنا. بیا مې ویلو چې دې ته مختلف نومونه اخیستل کېږي، لکه ځینې ټایم مونږ ویب ډیزایننګ وایو، ځینې وخت مونږ ویب پروګرامینګ وایو. نو دا سیم نومونه دي، په دې نومونو کې کوم خاص فرق مونږ سره نشته. که ویب پیج ډیولپمنټ تاسې وایئ، که ویب پیج ډیزایننګ تاسې وایئ، که ویب پروګرامینګ تاسې وایئ، دا سیم نومونه دي. خو په دې کې شامل چې کوم لینګویج دي هغه یو څو لینګویج به زه تاسو ته وایم: CSS, JavaScript, PHP plus MySQL या DBMS. د دې نه علاوه چې کوم بل یو ټیکنالوژي د موږ سره بوټسټراپ ورته ویل کېږي. په دې باندې انشاءالله موږ خبرې کوو. خو تر ټولو اول نن چې موږ سټارټ اخلو هغه د HTML نه. پرون ما خو د کورس ریلیټډ خبرې کړې وې، انټروډکشن هم مکمل کړی و. نن چې کومه لینګویج موږ شروع کوو هغه موږ سره HTML دی. نو اول راځو HTML لینګویج پیژنو چې د دې کار په ویب بیس باندې څه دی. په ویب کې دي کوم رول لري. ځکه تاسو ته مالا خبره کړې وه چې دا هر یو لینګویج په ویب کې بل کار سرته رسوي. نو موږ سره لومړی لینګویج چې دی هغه HTML دی. نو موږ داسې وایو چې وټ از HTML. HTML څه مانا؟ HTML موږ سره یو لینګویج دی. HTML موږ سره یو لینګویج دی. د دې لینګویج کنسپټ ټیم برنرلي منځته راوړی دی، لکه څنګه چې د ویب کنسپټ یې منځته راوړی و. د ویب کنسپټ هم ټیم برنرلي راوړی و. همدغه شان د دې لینګویج هغه کنسپټ او عملي، یو کنسپټ یو عملي وي، دواړه حالاتو کې ټیم برنرلي کار کړی دی. دا څلور کریکټر دي چې لومړي کریکټر نه موږ سره معنا هایپر ده، او د دویم کریکټر نه معنا موږ سره ټیکسټ، ایم نه معنا موږ سره مارک اپ، او د ال نه معنا موږ سره لینګویج. اټ مینس hypertext markup language. hypertext markup language دا یو لینګویج دی، یو ژبه ده چې دې ته موږ hypertext markup language ویلی شو. هایپر اصلاً کې لاس نشان ته وایي. کله چې تاسې یو لینک باندې ودرېږئ، په یو لینک باندې ودرېږو موږ، لیټ سپوز دا ما سره یو لینک دی. کله چې په دې زه ودرېږم نو یو لاس نشان موږ ته ښکاره شي، دې ته وایي هایپر. او دا ټکس خو همدغه ټکس دی که نه، دا کوم چې ما لیکلی دی. نو هایپر ټکس مینس دغه لاس نشان ته هایپر وایو، او د لیکنې ته موږ ټیکسټ وایو چې په کومه لیکنه موږ درېږو. خو دې ته ولې مارک اپ لینګویج وایي؟ HTML موږ سره پروګرامینګ لینګویج نه دی. دې ته موږ پروګرامینګ لینګویج نشو ویلی، دې ته موږ مارک اپ لینګویج وایو. نو تاسې لکه څوک کوېشن وکړي چې مارک اپ لینګویج د څه معنا ده.
مارک اپ لینګویج د دې وجې نه دې ته وایي چې د دې په ترو باندې موږ کولی شو د یو ویب سایټ په مخ باندې ویډیوز راوړو، آډیوز راوړو، پکچرز راوړو. له دې د وجې نه دې ته څه ویل کېږي؟ مارک اپ لینګویج. د مارک اپ لینګویج معنا دا ده چې په دې کې ملټي میډیاز موجود دي. له دې د وجې نه دې HTML ته مارک اپ لینګویج وایي، یعنې هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج. ښه د دې ژبې په ترو به څه کارونه سرته رسېږي؟ کوم کوم کارونه به دې کوي؟ کله چې تاسې HTML ووایئ نو موږ کولی شو ایلیمنټس د ویب سایټ په مخ باندې راوړو. څه شی؟ ایلیمنټس. ایلیمنټس څه ته ویل کېږي په ویب کې یا په HTML کې؟ ایلیمنټس هغه لیکنې چې د ویب سایټ په مخ موږ ته ښکاره کېږي هغه ټول ایلیمنټس دي. تاسې یو براوزر کولاو کوئ او له هغې نه وروسته تاسې راشي په دې کې وګورئ مثال کار یو سایټ خلاص شي تاسې ته. فار ایگزامپل ګوګل ته ځم زه یا دا سایټ ما ته ښکاره شي. دلته چې سم تاسې ته ښکاري، که تاسې ته لینک ښکاري، که تاسې ته فار ایگزامپل پکچرز ښکاري، که تاسې ته ویډیوز ښکاري، که ټیکسټ تاسې ته ښکاري، دا ټول څه دي؟ ایلیمنټس دي. او دغه ایلیمنټس چې کله تاسې په ویب سایټ باندې راوړئ یا په براوزر په مخې شو کوئ یا د انټرنیټ په صفحه راوړو، دا یوازینۍ ژبه کولی شي چې هغه HTML ده. د دې نه بله ژبه نشته دی. CSS نشي کولی ایلیمنټس د براوزر په مخ موږ ته شو کړي. جاواسکرپټ نشي کولی، PHP نشي کولی. ګورئ هغه ژبې بلکل دې سره کار نه لري چې د ویب سایټ په مخ دې موږ ته د پیج په مخ دې موږ ته لیکنې، پکچر، ویډیوز دا شو شي. دې سره د دې دریو لینګویجو هېڅ کار نشته. د دې درې لینګویجو د هغې ځان ته جواب دی. دې سره صرف کوم لینګویج کار ساتي؟ HTML. د HTML کار همدا دی چې ایلیمنټس د ویب سایټ په مخ راوړي. نو تاسو یاد ساتئ چې په HTML لینګویج کې هغه لیکنې چې د براوزر په مخ ښکاره کېږي هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته موږ ایلیمنټس ویلی شو. مطلب دا چې دا استعمال اصلي د فارمیټنګ لپاره کېږي. د کوم شي فارمیټنګ لپاره؟ د ټیکسټ فارمیټنګ لپاره. یو لیکنه چې کله راوړو، ټایبلز دپاره، ویډیوز دپاره، آډیوز دپاره، فارم دپاره، فریم دپاره، داسې ډېر ټاپکس په دې کې موږ سره شامل دي. HTML ډېر محدود دی، په دې کې ډېرې زیاتې خبرې نشته، ځکه تاسې ته مې وایي چې د دې به ټوټل ډیوریشن هم ډېر کم وي. د دې چې څونه وخت دی نو هغه به تاسې ته اټلیسټ 14 ورځو نه خو به دې بلکل زیاتېږي نه. 10 والا تر 14 ورځو پورې به دې څه د دې هغه ډیوریشن وي. او داسې نه چې په دې کې به موږ څه پرېږدو، کمپلیټ HTML به دې ورځو کې ختمېږي انشاءالله، ځکه دې کې ډېر محدود ټاپک دی. نو موږ هماغه محدود ټاپک په دې کې وایو. خو کوم HTML به وایو؟ لکه څنګه چې پروګرام کې تغیرات راځي دغه شان په لینګویج کې تغیرات راځي. HTML لینګویج ورژن به کوم یو وي؟ لیټیسټ ورژن یې کوم یو دی؟ زه به تاسو ته ووایم چې لیټیسټ ورژن یې په 2014 کال کې راغلی دی او هغه موږ سره HTML5 دی. اصلا HTML5.2 دی، خو نارملي د څه په نامه یادېږي؟ HTML5. او د دې هغه سټارټ چې اخیستل شوی دی هغه سټارټ د 1991 نه اخیستل شوی دی. 1991 هغه وخت کې HTML 0.1 په نوم باندې HTML.
بیا وروسته موږ سره پکې نورې ورژنې هم راغلي. اصلا کې HTML5 چې راغلی دی HTML5 دا په 2008 کال کې راغلی دی. HTML5 په 2008 کال کې راغلی. خو بیا د دې په منځ کې موږ سره HTML5.1 او HTML5.2 دا راغلو نو 2014 کال کې بالکل لیټیسټ ورژن راغلی. 2014 کال کې بالکل لیټیسټ ورژن د موږ سره د چې دی هغه موږ سره د HTML5 دی. نو دا بیسټ ورژن دی. موږ به په دې خبرې کوو. بیا به موږ وایو چې دا خو لینګویج دی نو څنګه به دې ورژن باندې خبرې کوو. ژبه چې یو ځل جوړې شي هماغه نه. داسې خبرې دي چې هغه په دې لینګویج کې وي او په دې کې سکپ شوي دي، ختم شوي دي. داسې خبرې چې هغه په دې کې بالکل نه وي نو په دې کې وشته. نو دا اپډیټ ورژن اپډیټ لینګویج دی. زه به تاسو ته HTML5 باندې خبرې کوم. بیسټ ایډرس د دې لپاره www.w3 school دی. دې ځای نه تاسو لرنینګ کولی شئ. دې ځای نه تاسو د HTML5 لرنینګ کولی شئ. که انټرنیټ تاسو سره نو دا سایټ به تاسو فالو کوئ. نو HTML5 باندې به زه تاسو ته خبرې کوم. اوس کله چې موږ HTML5 شروع کوو نو د دې لپاره څه ضروري دي؟ انټرنیټ ضروري دی؟ نه. دوه شیان ضروري دي چې هغه موږ سره په کمپیوټر کې آلریډي شته. یو دا چې براوزر. اولنۍ مهمه خبره چې ده هغه ایډیټر ده. یس کوم کلاس دی؟ ضروری خبره چې کوم دا اول چې دی موږ سره ایډیټر دی. ایډیټر څه شي؟ نو موږ دا سوي چې ایډیټر چې دی ایډیټر is a software which through write HTML code. ایډیټر موږ سره یو سافټویر دی چې د دې په ذریعہ باندې کولی شو چې دا هغه HTML کوډ ولیکو. without editor خو نشو کولی که نه. C++ خو تاسو ویلی دی. د هغې لپاره موږ ته ضرورت شي و ایډیټر یا IDE ضرورت ورته. څه په IDE باندې موږ څه کوله؟ په IDE باندې موږ کمپایلیشن کولو. په IDE کې موږ خپل سورس کوډ لیکلو. دغه شان HTML لپاره هم ایډیټر ضروري دی. خو د دې لپاره IDE ضروري نه ده. د دې لپاره IDE ضروري نه ده. IDE کې خو مطلب کمپایلر او لینکر او سورس فایلز او لایبرری فایلز او بلا شیان. د دې لپاره صرف ایډیټر ضروري دی چې ته کوډ ولیکې او هغه ایډیټر نوټ پیډ کې دی شي. سمپلی نوټ پیډ پلس پلس کې دی شي. سبلایم دا ډېر بیسټ ایډیټر دی، دا کې دی شي. همدغه شان ته نور دنیا ایډیټر شته. چې کوم بیسټ ایډیټر دی هغه سبلایم ایډیټر دی. دا ایډیټر به زه تاسو ته درکړم. دې کې به موږ خپل کوډ. نو اول ضرورت د HTML5 د کوډ لپاره څه دی؟ ایډیټر. ایډیټر یو سافټویر دی چې هغې کې موږ د HTML کوډ لیکو. دویم ضرورت څه دی موږ سره؟ براوزر. Browser is also a software. Browser چې کوم دی هغه هم یو سافټویر دی. Browser is a software which through display HTML documents or elements مو پیژنده کنه. براوزر یو سافټویر دی چې د هغې په ترو باندې موږ ډسپلی کولی شو د HTML ډاکومنټ یا د هغې ایلیمنټ. نو دا دو شیان باید تاسو سره وي.
ایډیټر هم ما سره شته دی، هغه به زه درکړم. ګورې ما سره ایډیټر انسټال هم دی، سبلایم ایډیټر تاسو ته ښکاري که نه، دا دی دا انسټال دی. همدا ایډیټر به تاسو هم له ځان سره انسټال کړئ. او دویم ما سره براوزر ته ضرورت دی. نو وی هاف ډیفرنٹ براوزر، انټرنیټ ایکسپلورر، گوگل کروم and ADC چې هر یو براوزر تاسو سره یې بیسټ براوزر کوم یو دی موږ سره؟ فایرفاکس او وغیرہ نور هم شته. ګوګل کروم بیسټ براوزر. دا براوزر کیدای چې ځینې براوزرې د HTML یا د نورو ژبو ځینې خبرې نه سپورټ کوي، خو دا ګوګل کروم چې دی دا به اکثره خبرې سپورټ کوي. نو تاسو به یو انسټال کړئ چې هر یو براوزر تاسو سره وي. نو دې دوه شیانو باندې خو تاسو ورسېدئ که نه، ایډیټر او بل براوزر، بس دا دواړه به تاسو سره دا ډېره سمپل خبره وه. ښه دا دواړه ما سره شته، تاسو پوه شوئ په دې. اوس دې ته راځو چې موږ به HTML شروع کوو څنګه. نو د HTML د شروع کېدو نه مخکې باید یو څو خبرو ته موږ سوچ وکړو. ګورئ لینګویج دوه قسمه دي، یو نیچرل لینګویج دی، یو کمپیوټر لینګویج دی. په نیچرل لینګویج کې چې کله موږ خبرې کوو نو په هغې کې موږ ګرامر استعمالو، په هغې کې موږ ویکیبلري استعمالو. نو په دې لینګویج کې به څنګه کېږي؟ کمپیوټر لینګویج کې دې کې ګرامر شته؟ بالکل شته که نه؟ ګرامر شته دی، خو ته به د دې په ژبه باندې خبرې کوې. هره ژبه خپل ساینټکس لري، هره ژبه خپل رولز لري. نو موږ په نورو ژبو خبرې نه کوو، موږ د HTML په ژبه خبرې اوس کوو. نو د دې څه رولز دي، په دې کې څه شی دي، په دې خبرې کوو. د HTML د کوډینګ تر ټولو لومړنۍ خبره چې کوم ده هغه ټیګ ده. څه شی ده موږ سره؟ ټیګ. What is tag? Tag is like alphabetic character which through write HTML code. Tag چې کوم دی دا اصلا داسې دي لکه څنګه چې الفابیټک کرکټر دی. تاسو دا نور الفاظ چې استعمالوئ لکه مثال الف بی تی اے بی سی، دغه نورو ژبو کې ورته موږ ټیګ وایو، سوري په نورو ژبو کې الفابیټک ورته ویل کېږي، خو په HTML کې ورته څه وایي؟ ټیګ ورته ویل کېږي. ګوره دې خبرې ته لږ ښه سوچ کوئ. تاسو په نورو ژبو کې موږ ورته الفابیټک حروف وایو، په HTML کې صرف درته ښایم، نورو ژبو کې نه، لکه HTML نه علاوه CSS جاوا سکرپټ نورو کې نه، صرف انلی په HTML کې ورته څه وایي؟ ټیګ ورته وایي. C++ کې ورته څه ویلي؟ سټیټمنټ. هلته ورته موږ سټیټمنټ ویلي، دلته ورته ټیګ وایي. همدغه ټیګس د الفابیټک معنا لري. نو په HTML کې دوه قسمه ټیګ دي، یعنی الفابیټک حروف دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي سټار ټیګ او بل ته ویل کېږي اینډ ټیګ. معنا باندې پوه شئ تاسو که نه؟ لکه زه تاسو ته اگزامپل درکړم. لیکم مثال آی ایم اسرار الحق الف زی، دا ډاټ مې ولې کې خدا کړی، دا اینډ دی، او دا شعر موږ سره سټارټ. نو په HTML کې هم دا خبره ده چې ته ټیګ شروع کړې نو یو سټارټ ټیګ دی او بل نو دې جمله به شروع کېږي. یاد ساتئ لیس دین ګریټر دین، دې ته په HTML کې ویل کېږي، دې د HTML کې څه وایي؟ اینګل بریکټ. دې ته HTML کې اینګل بریکټ وایي. نو دا سټار ټیګ دی، دې ته څه ویل کېږي؟ سټارټ. او اینډ ټیګ کې څه دی؟ اینډ ټیګ is same like start ټیګ، بټ یو خبره په دې کې اضافه ده
چې هغه فارورډ سلش ده دا پکې کېښودل کېږي بس دا څه شو دا ان شو یاد ساتئ د پروګرامینګ د لحاظه دې ته اوپن انټیک هم وایي स्टार्ट टेक तो ओपन इनटेक होम वेल की और क्लोज इनटेक ते सिविल की क्लोज इनटेक होम वेल की क्लोज इनटेक होता होम वेल की ओपन टेक और बल मंगसरा क्लोज इनटेक उस पदीबा ने होता से वरसे दे उस पदीबा ने खबरी मंगकू स्टार्ट बरे इस्तेमाल संगा नुतासियात साथे چې مونږ HTML5 وایو مونږ څه وایو HTML5 د HTML 3 سیکشن دی اول سیکشن خپل HTML دی ګوري ما دا سٹارټ ټیګ د سولې پدې کې مینه سولې کله HTML به د دې لپاره ګور ار یو ټیګ ان ټیګ لري HTML بیل د څنګه کی دا د HTML لومړنی سیکشن شو دا د HTML لومړنی سیکشن شو یعنی د سٹارټ ټیک شو او د څه شو موږ سره انټ همیشه لپاره چې تاسو HTML کوډ کوئ نو په سر کې ودا خبره لیکئ اټس امپورټنٹ معنا دا ده چې HTML لینګویج هم شروع کیږي HTML لینګویج څنګه شو ختم شو او د دې په داخل کې دوه برخې نورې دي چې یو موږ سره هیډ ده د هغې بیرته چې شی دی موږ سره کلوز دی او بل موږ سره باډي ده او د هغې موږ سره بیرته به دا درې سیکشنه به موږ هره ورځ لیکو موږ به خپل کوډینګ کوډ نورم دا به لیکو په سر کې لومړی HTML دویم هیډ او دریم چې دی باډي دا خبره یاد ساتئ ځینې ټیګ به ان ټیګ نه لري ځینې ټیګ به ځینې جملې چې موږ لیکو اخره کې نقطه نه ګو دوی ورته دغه شانته چې کله تاسو په HTML کې کوډینګ کوئ ځینې ټیګ به ان ټیګ نه لري هغه کوم دی هغه به ان شاء الله راځي نو دا درې سیکشن په خپل باندې ان ټیګ لري دا درې سیکشن په خپل ان ټیګ لري نو کله چې تاسو پروګرامینګ کوئ په HTML کې نو هغې لپاره تاسې به په سټارټ کې دغه درې خبرې لیکئ راځو سمپل داسې وایو هاو ټو سټارټ نو ایډیټر خو ما سره تېر انسټال دی که نه همدا ایډیټر زه اوپن کوم تاسې ته به دا ایډیټر زه درکړم دا زما ایډیټر دی دا زما ایډیټر دی تاسې ته به هم دا ایډیټر زه درکړم او په دې کې به تاسې کوډینګ وکړئ اول به داسې وصفئ په دې کې سم نشته تر ټولو لومړنۍ خبره څه ده اوس بیا دلته ولیکله HTML خو د هغې نه مخکې یاد ساتئ د نوټ په شکل موږ کوم لینګویج وایو HTML5 وایو نو دی براوزر ته به څنګه پته لګېږي چې دا نفر په HTML5 کې لګی دی براوزر ته خو د HTML 0.1 نه والا چې هر کوډ کې دلته راځي ډسپلی کېږي خو براوزر ته باید دا پته ولګېږي چې دا د HTML5 کوډ دی نو دې لپاره موږ څه کوو دې لپاره موږ په سر کې څه لیکو ډاکومنټ ټایپ HTML دغه خبره چې ان ټیګ نه لري دا پر سر کې لیکو مونږه او د دې معنا دا ده چې براوزر ته باید دا پته ولګېږي چې مونږ په HTML5 کې کار کوو مونږ په کوم لینګویج کې کار کوو HTML5 کې ګورئ دلته پروګرام دغه ته راځو اول به دا فایل ثبت کړئ په هر ځای کې چې ثبت کوئ پروا نه کړئ ډیسکټاپ باندې به ثبت ځکه دا یو لوکل فایل دی بغیر د انټرنیټ بغیر د هر څه نه کېدای شي چې مونږ ته په براوزر باندې رن شي یو نوی فولډر به والو دې کې به زه ولیکم HTML کلاس دې کې به خپل فایلونه سټور کوو او دې ته به څه ورکړم فرست کلاس یو خبره یاد ساتئ چې هر یو لینګویج خپل ایکسټینشن لري
د HTML extension څه دی ډاټ څه شي HTML یا HTM پروا نه کې چیرې تاسو لیکئ دا به صرف کو فرست کلاس ډاټ HTML دا به ثبت شي په براوزر کې ډېره زبردسته اسانتیا ده او هغه اسانتیا ده چې کله ته کوډ غټ کې نو کنټرول مثبت سره ته کولی شي دا غټ اوس ګوره کوډ غټ غټ کېږي او کنټرول ماینس سره کولی شي دا بیرته څنګه کې کوډ کوډ نو په سر کې تاسو ته مې چې څه به لیکو مونږه ډاکومنټ ټایپ او دا مست باید په غټو حروفو لیکل شي دغه لفظ HTML کیس سنسیټیو نه دی معنا که په غټو لیکي که په وړو لیکي پروا نه کوي خو دغه لفظ اولنی لفظ باید په غټو حروفو لیکل شي دا باید په وړو حروفو ونه لیکل شي نور کوډینګ ته په غټو کو په وړو یو حروف غټ کو بل واړه کو پروا به نه کوي خو دا لومړنی لفظ باید په کومو حروفو لیکو په وړو حروفو په غټو حروفو او معنی څه شو چې براوزر ته دا پته ولګيږي چې موږ په کوم لینګویج باندې خبرې کوو HTML5 باندې خبرې کوو بس نور د هیڅ کار نشته به د هغې نه وروسته به تاسو ولیکئ اوس ګورئ که تاسو ټول کوډینګ نشئ کولی براوزر کې دا اسانتیا ده HTML نه ولیکلو که نه HTM انټر بټن پریس کا ټول کوډینګ وشو دلته هغه بیا راوستو که نه او ما لیکلی و د انټر سره راغلو یو به څنګه کېتی زما دا ماوس کیبورډ کار پرېږدي کله کله نو یو به د دې نه ډیلیټ کړو مونږ را به شو یو به ډیلیټ کړو دا به ولیکو ګورئ اول HTML دی که نه په آخره کې به کلوزینګ کې ځکه د HTML په داخل کې به نور کوډینګ کېږي هیډ او هیډ به کلوز کې باډي او بیا به چې کلوز کړو مونږ دا څه دا یو تشریح کوډو اولنۍ خبره په دې کې موږ سره د دې برخې ده هیډ برخې HTML خو پرې دی هغه معنا دا شو چې HTML سٹارټ شو HTML کلوز شو خو دې برخې څه کار کېدی شي په دې کې صرف یو خبره ده ټایټل په نامه باندې ښکاري تاسو ته که نه دې کې په HTML کې دوه خبرې لیکل کېږي بس نور لینګویج چې به وي بیا بل ډېرې خبرې لیکل کېږي خو فلحال دپاره په HTML کې دوه خبرې دي یو دا چې ټایټل سٹارټ او ټایټل کلوز معنا دا ده که زه مثال راشم په ډیسکټاپ باندې هغه فایل چې ما سیف کړی دی دا اوپن کړم په یو براوزر کې کوم براوزر کې مثال په ډول هر یو براوزر کې چې تاسو اوپن کوئ دا یوه صفحه ده په دې باندې څه شته دا صفحه باندې ګوره هر څه شته دی دې باندې ولې څه شته ځکه چې دا ډیزاین شوي دا جوړه شوې خو زما صفحه خو لا جوړه نه ده که نه نو دې باندې به زه اوس لیکنې راوړم په دې باندې به زه اوس خپل هغه انفارمیشن راوړم د HTML لینګویج په تھرو باندې د ټایټل څه کار دی هغه ټایټل به چینج کړي لکه زه تاسو ته اگزامپل در کوم زه ځم مثال فیسبوک ته څه ته ځم زه راغلم فیسبوک ته یا مثال بل سایټ ته راځم نو ضرور به ماته په سر کې څه لیکي په سر کې دلته به لیکي فیسبوک حتمی به لیکي انا دا چې هغه د هغې ټایټل شو چې هر یو سایټ موږ خلاصو ټایټل به هلته راځي خو که چېرته مثال موږ خپل یو ټایټل بدلول غواړو موږ هم باید که آینده کې زموږ سایټ انټرنیټ ته لاړ شي انټرنیټ په سایټ باندې انټرنیټ په صفحه خلاصېږي نو دلته باید ورته ولیکلی شي چې مثال زیکس مثال چې تاسو په نوم باندې او کومې کمپنۍ ته ویب سایټ جوړ کړي یا اپلیکیشن هم جوړ کړي د هغې نوم باید دلته راشي موږ سره دا ښکاري تا ته که نه فیسبوک راغلی نو دا به ته چینج کړې دا به د کوډ په تھرو چینج کړې نو دلته د هغې لپاره په هیډ کې بل ځای کې نه ټایټل چې چینج کېږي
د هډ په منځ کې یعنی سٹارټ او اینډ ټیک په منځ کې په ټایټل ولیکي ټایټل به کلوز کې د دې دوړو په منځ کې ولیکي مثال 6 دغه 6 دی دې ته وایي ایلیمنټس دې ته موږ څه ویلی شو هر څه چې موږ ته د براوزر په مخ کاري هغې ته څه وایي ایلیمنټس وایي او دا ټایټل په خپله څه شو ټیګ شو اوس کوم ټیګ دی دا स्टार टेक दे दायकम टेक दे मंग सरा एंड टेक दे सिंपल हेड से शेरे मंग सरा टेक दे यानी माना दा शो चे एंगल ब्रैकेट की उली कुल शो बस आगा टेक शो चे पा एंगल ब्रैकेट की उली कुल शो आगा बस पनामा ये देगी द टेक पनामा बे उस बत्त कंट्रोल इस सरदा सब खुदे जासे तगीर दिलावलो दा बस सब की और अब ये ब्राउजर ता सिंपली रिफ्रेश पाने पर क्लिक करता सी रिफ्रेश नो लुमड़े बच्च बदल शि मंग सरा टाइटल به بدل شي یعنی تر ټولو اوله امدا خبر هم ضروري و هغه تر راځم اټریبیوټ تر راځم ټایټل اټریبیوټ نه اټریبیوټ به معنا لري هغه تر راځم چې اټریبیوټ څه ته وایي نو معنا دا شو چې دا موږ سره ایلیمنټس دي دا ټیګ شو په دې برخه کې یو خبره بل موږ لیکو بس هغه دا چې د لینګویج سپورټ لپاره فار ایگزامپل اوس ګوره که تاسو مثال پښتو ویب سایټ جوړوئ یا دری ویب سایټ جوړوئ تاسو یا اپلیکیشن جوړوئ نو که تاسو هغه خپل ویب سایټ د انټرنیټ په صفحه باندې واچوئ دا یاد ساتئ چې په هر یو کمپیوټر کې به تاسو ته ګوره دری او پښتو دا سپورټډ نه وي هغې لپاره بل ته کوډ لیکو څه به لیکو مونږ کوډ څه کوډ دی ډېر سمپل میټا او د هغې نه پس کریکټر سیټ is equal to کوایټ سے کوټیشن به کیدو مونږه دا به بند او دې کې به لیکو UTF -8 بس د دې معنا څه ده د دې معنا دا ده چې په دې لینګویج کې چې دا اوس لګیم هر قسمه ژبه به سپورټ کوم ماډل ژبه چې تو غواړې هغه به څنګه سپورټډ وي دا ډېر اوږد او غټ ټاپک دی خو چې کله پی ایچ پي ته مونږ ورسېدو انشاءالله دې باندې به خبرې وکړو فلحال لپاره به زه تاسو ته دونه وایم چې کله د براوزر په مخ باندې مونږ د انګلیش نه علاوه نورې ژبې راوړو نو هغې لپاره به دا خبره لیکو اوس د اټریبیوټ خبره ده اټریبیوټ څه ته وایي دا میټه چې مونږ لیکلی که نه دا ټیګ دی خو دا یاد ساتئ که هغه په هیډ کې که هغه په ټایټل کې که هغه په باډي کې چې سپیس ورکول شو سپیس او د هغې نه وروسته پکې خبره ولیکل شو لکه مثال دا چې لیکل شوی ده دې ته اټریبیوټ وایي صحیح شو که نه هغې ته ایلیمنټس وایي چې څه تاته د براوزر په مخ کاري هغه ایلیمنټس دي او څه چې د ټیګ په داخل کې د ټیګ نه وروسته سپیس نه وروسته موږ لیکو هغه د څه په نامه یادېږي هغه د اټریبیوټ په نامه یادېږي نو معنا دا شو چې دا کریکټر سیټ از اکول ټو UTF -8 د معنا څه ده موږ سره د دې نه معنا موږ سره اټریبیوټ ته دې ته اټریبیوټ ویل کېږي مطلب باندې ورسېد تاسو که نه نو دا دوه خبرې په هیډ کې لیکل کېږي نور ایس نه لیکل کېږي شي نه اټریبیوټ پلس ټیګ دا په بالکل په براوزر نه ډسپلی کېږي د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو په براوزر باندې ایلیمنټ ډسپلی د دې په ذریعه باندې براوزر باندې څنګه کېږي ایلیمنټس ډسپلی کېږي زمونږ کار به د باډي سره ځکه چې تاسو وګورئ دا صفحه تاسو سره خالي ده که نه ده نو دغه خالي صفحه باندې زمونږ کار دی او دا خالي صفحه د کوم ټیګ سره تعلق ساتي باډي سره نو د باډي سٹارټ او اینډ ټیګ په منځ کې به موږ خپل پروګرامینګ کوډ کوو د HTML کوډ به دی تر ټولو لومړنۍ خبره دا چې زه غواړم د دې صفحې کلر بدل کړم نو ګورئ ځینې خبرې به د اټریبیوټ په ترو کېږي خبره شي دلته ودرېږي باډي کې سپیس به ورکړي اوس چې کله سپیس ورکړو خبره به د چا شروع کېږي
اټریبیوټ باډي په خپل شي دی ټیګ او چې کله سپیس ورکو به شي دی به ګره اټریبیوټ ځکه کوم بي جی کلر از ایکوال ټو او دا مې یاد ساتئ په HTML کې چې کله مونږ ټیګ د وروسته سپیس ورکو د نوم نه پس به ایکول علامه او د ایکول نه پس به دا ډبل کوایټس خامخا کېږي دا ضروری دي بیا د هغې نه وروسته به کلر نوم ولیکم فار ایگزامپل لایټ ګرین دا به کنټرول S سره ثبت کو را به شو دلته دې نه به څنګه کو دا به لږ ځان سره ریفریش کړو بس دا زما دا کلر هم ایلیمنټس دي څه چې ما دلته ښکاري بس هغه ایلیمنټس دي که نه هغه ایلیمنټس دي خو ګورئ دغه ایلیمنټس یا دغه کلر چې تا راوړو دا د شي په ترو تا راوړو دا اټریبیوټ په ترو دې راوړو یعنې ځینې کارونه به د ټیګ په ترو کېږي او ځینې کارونه به د چې ټیګ نه وي نو اټریبیوټ به څنګه تلي ټیګ په داخل کې به اټریبیوټ لیکل کېږي اټریبیوټ عنصر د څه دی د ټیګ دا اصلا کې عناصر د ټیګ دی موږ سره نو دې کې ته څه کول غواړي څه راوستل غواړي مثال باډي کې زه درېدلی یم زه غواړم یو میسج راشي سمپل نو دې لپاره به زه څه کوم مثال موږ یو ټیګ لرو H1 it means heading 1 ګوره سټارټ او انټیک دواړه شته دې ته اوس ټیګ وایي هم اوپننګ ټیګ او هم کلوزنګ ټیګ د دې دواړو په منځ کې به موږ ایلیمنټس لیکو مثال زه لیکم welcome to Zex دا تاسو کنټرول S سره ثبت کړئ راشي له دې ځای تاسو دا ریفریش کړئ welcome to Zex دا ایلیمنټس دي نو تاسو ته زه د ایلیمنټس دا نوم ځکه بار بار علمم چې د HTML کار د دې سره دی چې په براوزر باندې څه موږ ته ډسپلی کی ایلیمنټ ډسپلی کی بل هیڅ کوم کار نه لري د ایلیمنټس د ډسپلی کولو لپاره موږ څه کو ټیګ نه استفاده کوو په HTML کې ټیګ نو دلته به ډیفرنٹ ټیګ ته یوز کی ډیفرنٹ ټیګ به استعمالي به علاوه ایلیمنټ سلطه راځي زه به صرف یوه خبره بله وکړم بیا درس بس کوسې ده هغه دا چې کله تاسو لیکنه راوړئ د هیډینګ 1 نه واله تر هیډینګ 6 پورې موږ کولی شو لیکنه د براوزر په مخ څنګه کو ډسپلی کو هیډینګ 1 نه واله تر کم هیډینګ پورې هیډینګ 6 پورې تر ټولو غټ سایز هیډینګ 1 دی تر ټولو وړوکی سایز موږ سره هیډینګ 6 دی مثال که زه ولیکم HTML لینګویج نو دا ګورئ هلته به ډېر په وړوکي سایز باندې ښکاره کېږي تاسو سره دا ثبت کې تاسو راشي دې نه دا ریفریش کړئ دې په منځ کې هیډینګ 2 3 4 5 دا پکې شته نو لیکنه به د دې په ترو ډسپلی کېږي یو دوه خبرې نورې هم پکې دي د هیډینګ نه علاوه د پی په ترو باندې موږ ډسپلی کوو پاراګراف او دا یاد ساتئ ګورئ دلته ځان موږ خبره نه لیکو چې ته هیډینګ 1 ولیکې مکمل نوم ولیکې نه څنګه چې HTML کې ډیفاین شوي هغه شی به لیکو HTML کې چې څنګه ډیفاین شوي ده نو هغه شی به تاسو لیکئ دلته به راشي مثال زه لیکم ضیا انسټیټیوټ یا څه چې جملې تاسو لیکئ ویې لیکئ کمپیوټر ساینس راشي اوس تاسو ته ریفریش کړئ دا یو پاراګراف شکل لري اوس یو بله طریقې سره هم لیکنه راوړی شو او هغې ته څه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي سټرانګ که دا زه په غټو حروفو ولیکم څه پروا کوي پروا نه کوي ګوره غټ واړو حروف پروا نه کوي ها نو دا دوه طریقو سره راوړلی شو پاراګراف او سټرانګ دواړه طریقې شته بل سره مثال انټیکس کنټرول ایس سره دا ثبت کړه راشي دا لږ ځان سره ریفریش کړه د پاراګراف او د سټرانګ تر منځ صرف فرق دی چې دا به لږ بولډ بس نو نن مې صرف تاسو ته HTML ژبه شروع کوله سټارټ مې تاسو ته اخیستو سبا به انشاءالله پریکټیکل درس شروع کړو صحیح ده HTML هغه لینګویج به سبا انشاءالله شروع کړو بس دی اوس که څه پوښتنې وې کوي ما نه جواب درکړم